خبرونو سرټکي مو د افغانستان د سیاسي مسئلې پر حال د چین او روسیې ټينګار شيجین پینګ او د ولادیمیر پوتین په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان پر سر د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاري پراختیا لېوالتیا لري. د کنګل شویو شتمنیو ته د طالبانو لاسرسي هڅه. د طالبانو د ملګرو ملتونو په موزاییک طرحه کې د 9 میلیارده ډالرو کنګل شویو شتمنیو ته لاسرسي موضوع مطرح کړي، خو د مشروعیت په خلا کې دغو شتمنیو ته لاسرسي امکان لري. د ترهګرو د ملاتړ اعتراف او پر امریکا نیوکه. د پاکستان د دفاع وزیر د امریکا تر تعقیب لاندې کسانو له نوملړ څخه د سراجالدین حقاني د نوم پر ایستلو نیوکه کړې او ویلي دي چې امریکا پریکړه کوي څوک ترهګر وي او څوک نه. او د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو شدت. پاکستان د هند تر ولکې لاندې له کشمیر هاخوا سیمې په نښه کړي. ورته مهال هند ویلي دي پر پاکستان برید کې د جیش محمد ډلې مشران وژلي دي. سلامونه، وخت مو پخیر. نن جمعه 19 د غویی چې برابریږي 9 د اپریل. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د چین او روسیې ولسمشرانو د افغانستان په مسئله کې د ګډې همکاري پر پراختیا ټینګار وکړه. شيجین پینګ او ولادیمیر پوتین یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان په اړه دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري ته لیوال دي. د دوه ولسمشرانو په ګډه خبرپاڼه کې راغلي دي چې دوی د همکاري موخه د افغانستان د خپلواک بېطرفه متحد او سوله ییز هیواد په توګه د ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک د ګاونډي هیوادونو سره په سوله ییزه ګډه ژوند کې جوړولو کې مرسته کول دي. د چین او روسیې ولسمشرانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د مسئلې او سیاسي حل لپاره د سیمه ییزو غونډو فعال او روان رول یادوي او ملاتړ یې کوي. دوی د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو میکانیزم د روسیې، چین او ایران، پاکستان سیمه ییزه چوکاټ او شانګهای همکاري سازمان د افغانستان د مسئلې سیاسي حل لپاره د پلیټ فارمونو په توګه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین او روسیه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دوامداره توګه له هغوی څخه د افغانستان د سیاسي حل لپاره د یو ټولګډونه حکومت جوړولو غوښتنه کړې، خو طالبان دا خبره رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د نوي پلان یوه برخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له 9 میلیارده ډالرو څخه زیاتو پیسو ته د طالبانو لاسرسي ده. په دې پلان کې د هیواد د کنګل شویو پیسو آزادول د طالبانو 3 اصلي غوښتنو څخه یوه ده چې تر سلا مشورو لاندې ده. له 9 میلیارده ډالرو څخه زیات 1 میلیارده ډالر د متحده ایالاتو لخوا او 2 میلیارده ډالر د اروپایي هیوادونو لخوا بندي شوي دي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې په قانوني توګه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ته د طالبانو لاسرسي لپاره هیڅ لاره نشته، حتی د ملګرو ملتونو د پلان لاره هم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی پلان د طالبانو 3 مهمې غوښتنې او د نړیوالې ټولنې 3 غوښتنې څاري. د طالبانو د غوښتنو په منځ کې د بندیزونو لرې کول او سیاسي استازولۍ وسپارلو سربیره یونما د طالبانو غوښتنه چې د هیواد کنګل شویو شتمنیو ته لاسرسی ولري په خپل موازیک پلان کې شامله کړې ده. د امریکا او اروپایي هیوادونو څخه د 9 میلیارده ډالرو څخه زیاتو کنګل شویو پیسو ته د طالبانو لاسرسی. د دې پیسو له 3.5 میلیارده ډالرو څخه ډیری په سویس کې د افغانستان اماني صندوق کې ساتل کیږي. 3.5 میلیارده ډالر په متحده ایالاتو کې او 2 میلیارده ډالر په اروپایي هیوادونو کې کنګل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو لپاره دا شونې نه ده چې دغو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. یک واحد حقوقی که نامش دولت بوده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده به حسابات گذاشتن و در حقیقت صاحب صلاحیت از او دولت افغانستان است. این دولت وقت میتونه که از لحاظ حقوقی بین المللی و بین الدول مورد تایید بانک جهانی یا بانک های دیگه که به صورت جهانی کار میکنن مورد تایید واقع شود و پول به اختیار از قرار بدن که این واحد حقوقی مورد به رسمیت شناختن قرار بگیره. د کارپوهانو په وینا کنګل شویو پیسو ته د لاسرسي لپاره د طالبانو لخوا رسمیت پیژندنه اړینه ده. په رسمي ډول دا په یو ډول د یونما په موازیک پلان کې شامله ده چې د طالبانو له 3 غوښتنو څخه یوه ده.
لکه څنګه چې په دې غوښتنو کې طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولۍ و د سپارلو په اړه چې په ملګري ملتونو کې د افغانستان څوکۍ هم پکې شامله ده بحث وشو، خو دا پلان په خپل اوسني جوړښت کې له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. رژیم طالبان که بر اساس حذف، سرکوب و انحصار بنا شده نمیتواند با پوشش موزاییکی تغییر چهره دهد. این رژیم نه تنها فاقد هر گونه مشروعیت ملی است، بلکه با عملکرد خشونتبار و ایدئولوژی واپسگرایی خود عملا تمام فرصت‌های گفتگو، همزیستی و توسعه پایدار نابود کرده است. ځینې نجونې وایي چې د طالبانو لخوا هیڅ ډول شرطونه باید ونه منل شي، پرته له دې چې اوسنی وضعیت ښه شي او بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو لپاره ډاډمن شي. تا وقتی که این امکانات بر ما فراهم شود که ما پس بریم به درس خود، دخترها برن به درس خود، زنها برن به کار و یک شرایط بهتر بر ما فراهم تا که نشه، باید ملل متحد طالبان را به رسمیت نشناسد. یونما د موازیک پلان په اړه نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو ویلي دي چې د پلان په اړه له ټولو خواو سره بحث او مشورې کوي. له دې سره په دې پلان کې د نړیوالې ټولنې مهمې غوښتنې، ټولګډونه حکومتولۍ، د بشري حقونو ډاډمنول او له ترهګرۍ سره مبارزه دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد د سپټمبر له 11 وروسته په افغانستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کړی دی. خواجه محمد آصف د امریکا له تعقیبي لست څخه د سراج الدین حقاني د نوملړ لرې کول نیوکه کړې او ټینګار کوي چې امریکا پر اشخاصو ترهګر او غیر ترهګر ټاپې لګوي. د پاکستان دغه لوړپوړی دفاعي چارواکي همداراز د پخواني شوروي او افغانستان په جګړه کې له امریکا اسلام آباد ملاتړ یو تېروتنه بولي. افغانستان کې له ترهګرۍ د پاکستان پر ملاتړ اعتراف. We were just neighbors, but we funding, supporting and training terrorists. We cooperated with US. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له CNN سره په یو مرکه کې ویلي چې اسلام آباد د 2000 لومړي کال د سپټمبر له 11 وروسته او هممهاله له افغانستان سره د جګړې پر مهال له ترهګرو ملاتړ کړی دی. هغه د امریکا د ترهګرۍ ضد سیاستونو ته په اشاره سره په تلویحي توګه نیوکه کړې او ټینګار کوي چې امریکا خلکو ته د ترهګر یا غیر ترهګر ټاپې لګوي. د پاکستان د دفاع وزیر په دې مرکه کې د امریکا له تعقیبي نوملړ څخه د سراج الدین حقاني د نوم په لرې کولو نیوکه کړې. And later on after 9/11 again. د سپټمبر د 11 له پیښې وروسته هم په افغانستان کې جګړه روانه وه. موږ یوازې ګاونډیان وو. هو، موږ له ترهګرو سره همکاري درلوده. یوازې یو وروستی مثال درکوم. 2 یا 3 میاشتې مخکې د سراج الدین حقاني د نیولو لپاره جایزه ټاکل شوې. اوس هغه یو آزاد سړی دی. نه یوازې آزاد بلکې جایزه هم لري شوې. اوس څوک مسؤل دی؟ څوک پریکړه کوي چې څوک ترهګر دی او یا دا ټاپه ترې لرې کړي؟ دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ نظامي کړکېچ 4مې ورځې ته ورسېد. هغه کړکېچ چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د شکمنو وسله والو ترهګرو له برید وروسته پیل شو. پاکستانی چارواکو څو ځله هند تورن کړی چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچو د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ ملاتړ کوي، خو هند پاکستان د سیمې د ترهګرۍ مرکز بولي. تاریخ گواه است و مسئولین امنیتی پاکستان همیشه اقرار داشتند که پاکستان کارهای کثیفی را در درازنای تاریخ آن کشور علیه افغانستان انجام داده است که طالبان هم جزء مهره‌های همین چرخ کثیف ماشین استخبارات پاکستان بوده است. پاکستانی چارواکو تل ادعا کړې چې اسلام آباد د سیمې اصلي قرباني دی، خو د افغانستان او سیمې په کچه پراخ باور دا دی چې پاکستان اوس د هغو پخوانیو سیاستونو بیه پرې کوي چې له ترهګرو یې ملاتړ کوو. اوس د پاکستان له مهمو نظامی چارواکو څخه یو دا مني چې اسلام آباد پخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کړی دی، خو دا ملاتړ د لویدیځو هیوادونو په محور په ځانګړې توګه د امریکا تر مشرۍ لاندې شوی دی.
له 2 میاشتو په کمه موده کې طالبانو د هیواد په 7 ولایتو کې د 8 دیني مدرسو جوړېدو یا ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی. د دې مدرسو جوړېدو لګښت نږدې 41 میلیونه افغانۍ کیږي او د لوګر، فراه، غزني، کابل، پکتیا او پکتیکا او کندهار په ولایتونو کې عملي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ټوله هیواد کې شاوخوا 21,000 دیني مدرسې فعال دي. طالبان دیني مدرسې داسې مهال جوړوي چې په هیواد کې سلګونه زره نجونو له زده کړو محرومې شوي دي او د پوهنې وزارت جوړښت هم د دې ادارې تورم له امله نه 80,000 زیات بستونه د تنقید سره مخ دي. د طالبانو لخوا د دینی مدرسو د جوړېدو لړۍ په چټکۍ سره دوام لري. د طالبانو د پوهنې وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې د لوګر، فراه، غزني، کابل، پکتیا، پکتیکا او کندهار په ولایتونو کې د څو دینی مدرسو د جوړولو یا ګټې اخیستنې بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د معرف وزارت د معلوماتو له مخې په دغو 2 میاشتو کې 8 دینی مدرسې په یادو ولایتونو کې د نږدې 41 میلیونه افغانۍ په لګښت یا د بنسټ ډبره کې ښودل شوي یا جوړې شوي یا هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي د دیني مدرسو په جوړولو کې زیاتوالی داسې مهال دی چې دوی له تعلیمه محرومې دي. د طالبانو لخوا پر دیني زده کړو تمرکز ښیي د دې په باور باید د معرف پر بنسټونو د بیا رغونې او د اساسي علومو پر پراخېدو تمرکز وشي. طالبان نظام درسی را برای پسران تغییر دادند و بیشتر موضوعات دینی در مکاتب تدریس میشه. با در نظر داشت این موضوع افزایش ساخت مدرسه‌های دینی نیز به ارزش میلیون‌ها افغانی در شرایطی که کارمندان دولت بخاطر که این بودجه اخراج میشن جز افزایش مدرسه‌های دینی دیگه هیچ پیامی نداره. باید در کنار مسائل دینی به علوم اصلی نیز متوجه شود و بودجه برای کارهای زیربنایی مصرف شد تا ساخت چندین مدرسه دینی در یک منطقه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت غواړي چې د تشکیلاتو د متوازن سازي د نوې طرحې له مخې د طالبانو د مشر په امر د پوهنې له وزارت څخه تر 9,000 ډیر بنسټونه تنقیز کړي. دا اقدام د اداري تورم د مخنیوي تر نامه لاندې ښایي ترسره شي. خو له بلې خوا لسګونه میلیونه افغانۍ د دیني مدرسو په جوړولو لګول کیږي او ورته نوي تشکیلات هم ځانګړي شوي دي. از آموزش محروم هستیم. در این شرایط بحرانی کشور بر علاوه طلاب دینی تمام بخش‌ها به خصوص بخش صحت به دکتران زن نیاز دارد و باید این هم هزینه ساخت مدرسه ها حداقل در دیگر بخش‌های آموزشی هم اختصاص داده شود تا بحران بشری به خصوص برای زنان کاهش پیدا کند. د طالبانو د پوهنې وزارت د دیني مدرسو جوړول خپل مهمو لومړیتوبونه ګڼي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په هیواد کې له 21,000 ډیرې دیني مدرسې فعال دي او شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په زده کړو بوخت دي. په تیر شاوخوا 4 کلونو کې طالبانو تر ډیره د مدرسو په جوړولو تمرکز کړی، نه د ښوونځیو په جوړولو یا د نجونو د زده کړې د خنډونو په لرې کولو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینې امو ته ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د هیبت الله اخونزاده په اجازه د یو پلاوي په مشري ایران ته سفر کوي. دغه سرچینې زیاته کړې ده چې د دې سفر کې ټاکل شوې ده چې ښاغلی متقي به له ایران چارواکو سره د 2 اړخیزو اړیکو سیاسي مسلو په سیمه کې د وروستیو بدلونونو او د کډوالو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د طالبانو 2 سرچینو هم ویلي وه چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له رسمي بلنې سره د طالبانو مشر تر اوسه امیر خان متقي ته د پاکستان د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر وکړي. د طالبانو یوې سرچینې امو ته ویلي چې دا سفر به د هیبت الله اخونزاده له اجازې وروسته ترسره شي او موخه یې د سیاسي مسلو د اړخیزو اړیکو په سیمه کې وروستیو بدلونونو او له ایران څخه د کډوالو د ایستلو په اړه خبرې اترې دي. دا د طالبانو له واک ته رسیدو رئیس ایران ته د متقي 3م سفر دی. مخکې له دې د طالبانو 2 سرچینو امو ته ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار لخوا امیر خان متقي ته پاکستان ته د سفر رسمي بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تر اوسه متقي ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. له بده مرغه ایران لکه پاکستان غوندې په افغانستان کې
خپل شوم اهداف لري. دوی د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې خپلې ګټې نه لټوي. تر ډېره مودې پورې ایران غواړي خپل سیاستونه د افغانستان سره د غرب په توازن کې په مخ بوځي. ایران همزمانه د افغانستان سره متخاصمه او دوستانه اړیکه پالي. ایران ته د امیر خان متقي د سفر په ترڅ کې د هیواد یو شمېر وګړي له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو ملاتړ یا عادي کول ودروي او دوی د خپلو کړنو په وړاندې ځواب ویونکی کړي. طالبان همواره حقوق زن را نقض کرده، ما را از اساسی‌ترین حقوق ممانع کرده. روز به روز فشارها بیشتر می شود. چگونه بدون در نظر داشت حقوق ما به خاطر منافعتان با طالبان تعامل میکنید؟ این جفا هست. ایران له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په ډیرو مواردو کې د هغوی ملاتړ کړی دی. که څه هم د هیواد په وار طالبانو ته د یو ټولګډون حکومت د جوړولو وړاندیز کړی دی، خو طالبانو دا وړاندیز په سختو نیوکو سره رد کړی دی. خو بیا هم تهران له طالبانو سره ګرمې اړیکې ساتلې دي. که څه هم کله ناکله یې د هرمند حقابې په اړه نارضایتي څرګنده کړې ده. اوس هم اقتصادي خبرونه. په هرات کې د معیاري سړو خونو نشتوالی د کروندګرو او کرنیزو محصولاتو پلورونکو لپاره یو له اصلي ننګونو څخه دی چې عاید یې کمښت او د ځینو تازه محصولاتو ضایع کېدل لامل کیږي. کروندګر وایي چې د دوی د تولیداتو د ودې کچه لوړه ده، خو کورنۍ بازار کمزوری دی او دوی نشي کولی محصولات سیمهییزو بازارو ته صادر کړي. اسدالله په هرات کې د بادرنګو د یوې لویې شنې خونې څښتن دی. هغه وایي چې د سړو خونو نشتوالی د اوږدې مودې لپاره د محصولاتو د ساتلو مخه نیولې ده او اړ دی چې تازه بادرنګ په ټیټه بیه وپلوري، ځینې وختونه له خپل لګښت څخه هم په کمه بیه. دې وضعیت نه یوازې د هغه عاید کم کړی دی، بلکې له ده څخه یې د کاروبار انګیزه هم اخیستې ده. خب بسیار کار معقولی است که اگر امکانات باشه، صدخانه باشه که ما مثلا ترباریبات را حفاظت بتنیم، نگهداری بتنیم و در موقع و زمان که در بازار عرضه کنیم که باعثی مثلا بر شکست دهقان نشود، ملت ما هم برادر کمبودی میوه نکنه، مثلا یعنی که از پاکستان میه، از ایران میه، پیسه ما مورد بیرون. حالا مملکت‌های پیشرفته حالا چرا ایران خیار گران است، چرا نمیمانه خیار افغانستان بره؟ د هرات په بازارونو کې د میوو او سبزیجاتو پلورونکي هم د مناسبو سړو خونو د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د زیاتو حاصلاتو په موسم کې د ذخیره کولو د نشتوالي له امله اړ دی چې محصولات سمدلاسه په ټیټه بیه وپلوري او اړینه ګټه ترلاسه نه کړي. همه خیالات کشوری میآید، خدمات خیلی زیاده. یک خیال ایران که هست خیلی زیاده. ځینې کروندګر د کیمیاوي سړیو د لوړې بیې او د کرنیزو اوبو د زیاتېدونکي لګښت څخه هم شکایت کوي. دوی وایي چې د تولیدي لګښتونو د زیاتوالو سره سره دوی عاید نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې په ځینې مواردو کې د ملاتړي زیربناو لکه سړې خونې او تنظیم شوي بازار نشتوالي له امله کم شوي دي. اگه مثلا او فرامون باشه که مؤثر باشه که خوبه، شوره هم ارزون باشه که خوبه به ما صرف داره دیگه. اگه مصارف که د معیاري سړو خونو نشتوالی د کورنۍ بازاري کمزوري والی او په بهر کې د منظم صادراتو فرصتونو نشتوالی هغې لویې ستونزې دي چې د هرات کروندګر ورسره مخ دي. ډیری تولید کوونکي وایي که چیرې د محصولاتو د صادرولو او ذخیره کولو شرایط په معیاري ډول چمتو شي، نو د دوی تولیدي ظرفیت او عاید به د پام وړ لوړ شي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 0.15 افغاني، یو یورو 0.29 افغاني، زر ایراني ریال 0.8 افغاني، زر هندي روپی 201 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.18 افغاني، زر پاکستاني روپی 241 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې
د هند او پاکستان ترمنځ د جمعې په لومړۍ ساعتونو کې نشتې بیا شدید شوي او پاکستان د هند تر ولکې لاندې د کشمیر له سیمې هاخوا برخې په نښه کړي دي. که څه هم هند ویلي دی چې دغه بریدونه یې شنډ کړي دي، خو د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه په هند کې 14 سیمې له پاکستاني ځواکونو له لوري په نښه شوي دي. په همدې حال کې د دغو نښتو له دوام سره د هند د پنجاب ایالات او د پاکستان د پنجاب ایالات میلیونونه زده کوونکي د 3 ورځو لپاره له ښوونځي رخصت کړل شوي دي. د هند لخوا د پاکستان پر وړاندې د هوایي بریدونو له ترسره کېدو چې 21 کسان یې ووژل، 2 ورځې وروسته لا هم پاکستان خپلو هوایي بریدونو ته دمه نه ده ورکړې او اوس د بې پیلوټه الوتکو له لارې د هند پر ځینو برخو بریدونه کوي. په تازه پیښه کې پاکستان د جمعې په ورځ د هند د راجستان او پنجاب ایالتونو برخې چې د کشمیر له سیمې بهر دي په نښه کړي دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې څه کم 14 سیمې د دغو بریدونو موخه ګرځېدلي، خو زیاتره د پاکستاني ډرون بریدونه د هندي پوځ لخوا موخې ته له رسېدو وړاندې شنډ شوي دي. همداراز د هند واکمن ګوند بهاراتیا جانتا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې عبدالرؤف اظهر د پاکستاني وسلوالې ډلې جیش محمد یو مشر او د مسعود اظهر کشر ورور د هند د وروستیو هوایي بریدونو په ترڅ کې د سیندور عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د دغو نښتو له شدت سره له میلیونونو زده کوونکو غوښتنه شوې چې 3 ورځې ښوونځیو ته ولاړ نشي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ټول ښوونځي د جمعې او شنبې لپاره تړلي اعلان شوي او د پولې په هغه خوا د هند په پنجاب ایالت کې حکومت د پنجشنبې په ورځ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د 3 ورځني تړل کېدو امر کړی دی. له دې ټولو سره ملکي وګړي د دې جګړې درنه بیه پرې کوي، تر دې چې پاکستان ته له پولې سره نږدې هندي عام وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. څنګه څوک کولی شي چې خوب وکړي؟ کله چې چاودنه کېږي داسې احساسوي چې غوښه چوي، ماشومان چیغې وهي او ژاړي. د ورکړل شویو شمیرو له مخې د پاکستان د پوځیانو په برید کې په هند کې 12 تنه وژل شوي دي. د پوځیانو د وژل کېدو په اړه بیا زیات و نقیض معلومات وړاندې کیږي. د لوبو نړۍ. د هند کرکټ شورا وایي چې له پاکستان سره د نښتو د شدت له امله د هند کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالۍ د جمعې له ورځې د 1 اونۍ لپاره ځنډول شوې. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې یوازې 2 اونۍ د روان فصل پای ته رسیدو ته پاتې دي. رویټرز د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د لیګ د مشرتابه غړي د لوبغاړو د امنیت په اړه اندېښمن وو او دا یې مناسب ونه ګڼل چې په داسې شرایطو کې سیالۍ دوام ومومي. په اعلامیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویل شوي د سمدستي اغېز له مخې لیګ به د 1 اونۍ لپاره ودرول شي. دا اعلامیه د رویټرز لومړنی راپور تاییدوي. دا ځنډ د ریلاینس او ډیزني ګډې همکارۍ ته سخت زیان رسوي ځکه چې د سیالۍ د خپرولو حقونه یې ترلاسه کړي وو او همداراز لسګونو اعلانونو ورکوونکو شرکتونو ته چې میلیونونه ډالر د لوبو پر مهال د اعلانونو لپاره لګولي وو. د مشرتابه شورا ته نږدې یوې سرچینې ویلي دا ځنډ به د لوبو د ترسره کېدو د ورځو یو شمېر عواید هم له منځه یوسي. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله په امان.